السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کابل ټکی کام کتونکو اوریدونکو ښه راغلاست. دا د نن ورځې مهم خبرونه. په کندوز، سرپل او بادغیس ولایتونو کې 45 عسكر او پولیس طالبان سره یوځای شوي دي. یو شمېر حکومتي سرچینو خبر ورکړی چې تېره شپه سرپل، کندهار او لوګر کې خونړۍ جګړې شوي او تر شپېته پورې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. روغتیا وزارت خبر ورکړی چې که سپارښتنې عملي نشي، کابل له یو لوی ناورین سره مخ کېدای شي. امریکایي موسساتو تور پورې کړی چې د ټرمپ اداره بهر کې د میشتو امریکایي پوځیانو شمیر پټوي. پکتیا کې د سویل ختیځ زون لپاره د تشخیص لابراتوار پرانستل شو. روغتیا وزارت خبر ورکړی چې 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 51 تازه پیښې ثبت شوې دي. ایران د کورونا وایرس له امله تر 1000 ډیر بندیان خوشي کړي دي. امریکا کې د کورونا له امله د مړو شمیر تر 45,000 واوښت. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو برید کې 5 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای.